آیا تاسو د دایناسور په نوم د حیواناتو نوم کله اورېدلی؟ دا څه ډول حیوانات وو؟ کله او چیرته یې ژوند کاوه؟ له موږ سره پاتې شئ. د داسې او نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پاڼه در سره خوښه، ویډیو در سره شیر او له موږ څخه د ملاتړ په مخه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. More than 3 meters longer, Spinosaurus has signs and power on its side. ویلی شو چې ځمکه 6.8 میلیونه کاله مخکې د دایناسورانو لپاره یو جنت وه. دوی د ځمکې د کورې څښتنان وو. د دوی لپاره د ځمکې پر مخ خوراکي توکي په پراخه پیمانه سره پیدا کېدل، خو په ناڅاپي ډول ټولو شیانو بدلون وکړ. یوې لویې فضایي ډبرې د ځمکې په لور حرکت را وکړ. دې ډبرې په پوره چټکتیا سره د ځمکې په لور حرکت کاوه. د ځمکې اوسیدونکو له دې شیبو څخه په پوره ناخبري کې ژوند تېراوه. پوهان اټکل کوي چې د دې فضایي ډبرې قطر 80 کیلومتره و. د دې فضایي ډبرې ټکر په ځمکه کې لویه دره جوړه کړه. د هغې ژوروالي قطر چې د مکسیک په دریاب کې منځته راغلی 150 کیلومتره ده، 20 کیلومتره ژوروالی لري. د ځمکې په سطحه ډیرې فضایي ډبرې لګېدلې دي. دا یې تر ټولو لویه وه. له دې ټکره وروسته په نړۍ کې ژور بدلون رامنځته شو. د سونامي طوفانونه رالوړ شو، هر لوري ته یې حرکت وکړ. پوهان وایي د دې څپو لوړوالی 1.5 کیلومترو ته رسېدو. دې لوړو څپو په څو ساعتونو کې د ځمکې وچې لاندې کړې. هغه ځنګلونه چې دې ټکر ته په 1000 کیلومتره کې پراته وو، سخته اورلګېدنه پکې رامنځته شوه. نړۍ په دوژخ بدله شوې وه. په همدې وخت کې 12 ریشتره زلزلې هم جریان درلود. دا زلزله دومره ځواکمنه وه چې د ارجنټاین په جنوبي نقطو کې غرونه په حرکت راوستي وو. دې ټکر ته په 1500 کیلومتره واټن کې ژوي او واښه په مکمل ډول له منځه تللي وو. هغه ژوي چې له دې ټکر څخه یې لرې ژوند کاوه په بل ډول له منځه لاړل. کله چې دې فضایي ډبرې له ځمکې سره ټکر وکړ، ځینې ذرات یې د فضا په لور وشیندل شو. دا ذرات وروسته چې هرې ذرې د یو بم په ډول د ځمکې په لور حرکت وکړ. هیڅ یوه ژوي د تیښتې لپاره لار نه درلوده. دا ډبرې چې د ځمکې په هره برخه لګېدلې، اور لګېدنه یې رامنځته کوله. نږدې نیمه نړۍ دوژخ ګرځېدلې وه. دایناسور چې نږدې ټول له منځه تللي وو، کوم چې پاتې وو د اور لګېدنې د دود او تودوخې له کبله ټول له منځه ولاړو. په هغه وخت کې زیاتره وچې د ځنګلونو په وسیله سره پوښل شوې وې. د اور لمبو هر لور ته شغلې وهلې. 75% ژوي او نباتات له منځه ولاړل. هغه ژوي چې تر 250 ګرامه زیات وزن یې درلود، نور په نړۍ کې ژوندي نه شوای پاتې کېدلی، ټول له منځه لاړو. هوا ته شیندل شویو ذراتو او له اور لګېدنو څخه رامنځته شوي دود د ځمکې د کورې سطحه داسې وپوښله چې د لمر د وړانګو مخه یې په پوره ډول سره ډب کړه. دې حالت 1 کال دوام وکړ. هغه یوه اندازه ګلان او نباتات چې پاتې وو په پوره ډول سره له منځه تللي وو. دا وضعیت د تیزابي بارانونو د ورېدو سبب وګرځېدو. له دې سره هغه ژوي چې تر اوبو لاندې ژوند کاوه، زیاته برخه یې له منځه لاړو.
یوازې یو تعداد پاتې شو چې د هغوی له ډلې څخه یو کشپ او بل هم کروکودیل و. د پوهانو لپاره دا یو پوښتنه ده چې د ځمکې د کرې په داسې وضعیت کې دا ژوي ولې ژوندي پاتې شوي. له یو کال وروسته دود د ځمکې سطحه پرېښوده او لمر یو ځل بیا د ځمکې کره رڼا کړه. خو ځمکه دا وخت په بیل توپیر سره تر سترګو کېدله. اوس هغه سمسوره ځمکه نه وه، ټوله په وچ بیابان بدله شوې وه. کله چې لمر راڅرګند شو خاورې ساه واخیسته او سرخس لومړنی نبات و چې شین شو. د ځمکې په مخ د ژوندیو موجوداتو لپاره هیڅ غذایي توکو شتون نه درلود، نو له دې کبله له منځه تللي وو. تر 600 کیلوګرامه کم وزن لرونکي ژوي ژوندي پاتې وو. دې حالت کلونه دوام پیدا کړ تر دې چې ژوي یو څه لوی شو. د کلونو د تیریدو په لړ کې د نباتاتو وضعیت هم یو څه ښه شوی و.